السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو ټولغه مسلمانان ورونه چې دماغ دغه تحقیق اوري. مسلمانان ورونو ډیر دغه ورځو کې ملګری پوښتنه کوي چې هغه مسواک چې سیابندي مسواک ده یا هغه مسواک چې خوند لري، نو د هغه مسواک باندې په روزه کې وهل څرنګه دي؟ روزه پې ماتیږي او که مکروه کیږي او که هېڅ هم نه پیښیږي؟ نو دغه یو خو مسواک د نفس مسواک وهل سنت دي، په روزه کې هم سنت دي او غیر د روزې نه هم سنت دي. دا تقریبا اتفاقي مسئله ده. بعضې علما یې قول بالکراهیت کوي. پاتې سو دغه مسئله چې دا سیابندي مسواک ده او هغه مسواک چې خوند لري تریخ او یا خوږ. نو غواړم چې په دغه مسئله لږ تحقیق وکم. نو الله پاک دی وکړي چې الله زه حق ته پکې رسولی واوسمه. نو مسلمانانو ورونو مسواک دوه قسمه مسواک ده. یو مسواک مبلول مسواک ده، یو غیر مبلول مسواک ده. غیر مبلول مسواک دی ته وایي چې مسواک جب نه راوباسه په خوله کې بس ووهه، لوندوه یې مه په اوبو باندې. دغه مسواک ته مسواک غیر مبلول وایي. دا د موږ حنفي علماو په نیز جایز ده، هېڅ مشکل نه لري. او یو هغه مسواک ده چې غیر مبلول مسواک. غیر مبلول خو جایز ده، مبلول مسواک هغه مسواک ته ویل کیږي چې دغه مسواک په اوبو کې لون کې، په اوبو کې غوټه کې لوند کې پکې، او بیا دغه مسواک باندې مسواک ووهې. دغه مسواک په اړه د امام ابو یوسف رحمه الله مذهب دا ده، وی دا مکروه ده. وقال ابو یوسف یکره المبلول بالماء لأن فيه ادخال الماء في الفم من غیر ضرورة. نو امام یوسف سی وی دغه مسواک مکروه ده. خو ظاهر روایت د احنافو دا ده چې پروا نه کوي. وفي ظاهر الرواية لا بأس بذلك لأن المقصد هو التطهير فكان بمنزلة المزمزة. نو په مزمزه کې خو اوبه نه ویستل کیږي، نو هېڅ پروا نه کوي. فتوا د موږ د حنفي علماو په دغه روایت باندې ده چې مبلول مسواک هم هېڅ کله مکروه نه ده. د امام یوسف صاحب په مذهب فتوا نه ده. پاتې سو مسواک یو رطب ده یو یابس ده. یابس هغه مسواک ته ویل کیږي چې خوند ونه لري، وچ مسواک وي، او یا خوند ولري خو وچ وي، هغه تازه مسواک نه وي. او یو رطب مسواک ده. رطب مسواک هغه مسواک ته ویل کیږي چې هغه خوند ولري، نو هغه مسواک ته رطب مسواک ویل کیږي. نو یابس او رطب مسواک په دې باندې روزه ماتیږي که نه ماتیږي، مکروه ده که نه ده مکروه. د موږ د احناف په مذهب هېڅ کله نه ده مکروه. صرف د امام مالک رحمه الله په مذهب باندې یو قول د کراهیت شته، هغې ته وروستی راځمه. نو د موږ د احناف په مذهب دا ده چې مسواک چې وچ وي هېڅ پروا نه کوي، اما تازه مسواک چې خوند ولري دغه مسواک څنګه ده؟ پروا کوي که یې نه کوي. قاضي خان اوزجندي په خپله فتاوا قاضي خان کې لیکلي دي. واما الرطب الاخضر، هغه مسواک چې شین وي تازه وي، فلا بأس به عند الکل. د ټولو علماو په نیز باندې هېڅ پروا نه کوي، دغه مسواک جواز لري. نو اوس ګوره چې مسواک تازه هم سي او شین هم سي، نو ضرور هغه خوند لري. نو چې خوند یې ودرلوده نو سره له دې قاضي خان وی واما الرطب الاخضر فلا بأس به عند الکل. په دغه مسئله باندې په فتاوا قاضي خان کې هم تحقیق کړی ده. او همدغه عبارت فتاوا هندي عالمگیری هم نقل کړی ده چې اما الرطب الاخضر فلا بأس به عند الکل. همدغه عبارت چې اما الرطب الاخضر فلا بأس به دا په خلاصة الفتاوا کې هم شته ده. خلاصة الفتاوا کې هم اول جل کې دغه نقل سوی ده. علامه ابن العابدین الشامی رد المحتار کې هم دغه عبارت نقل کړی ده. واما الرطب الاخضر فلا بأس به اتفاقا پروا نه کوي. طحطاوي على المراقي الفلاح وفي الهندية عن الخانية أن السواك بالرطب الأخضر لا بأس به عند الكل. دغه ټول عبارتونه د احنافو چې طحطاوي على المراقي 682 صفحه کې، نو پروا نه کوي. رطب الاخضر تازه مسواک وهل پروا نه کوي، جایز ده. نو مبلول مسواک او غیر مبلول مسواک، رطب مسواک او غیر رطب مسواک
هم په شامی کې قاضي خان کې او په بنایي کې په بنایي چې د هدایې شرح د التا هندیه رد المحتار تحتوي على المراقي الفلاح کې او په بدایع صنایع کې د هدایې عبارت خو لا داسې ده ولا فرق بین الرطب الاخضر وبین المبلول هغه مسواک چې تازه وي او شین او هغه چې لون کړل سوی فرق نه لري هیڅ فرق نه لري. بیا علامه بدرالدین العیني چې کومه شرح په بنا هدایې باندې کړې بنایي هلته هم همدغه خبرو سره تایید او دلیل راوړي حدیث دلیل راوړي چې هغه وروسته زه په بدایع صنایع نه نقل کوم. او علامه ابو بکر اکاسانی الحنفی بدایع صنایع کې داسې وایي ولا بأس للصائم أن يستاك سواء كان السواك يابسا أو رطبا مبلولا أو غير مبلول. ولنا ما روى عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير خلال الصائم السواك والحديث حجة على أبي يوسف والشافعي. نو دا مطلقا راغلی دا والاستياك بالخيرية مطلق من غير فصل بين المبلول وغير المبلول وبين أن يكون في أول النهار وآخره لأن المقصود منه تطهير الفم ده. نو د بدایع صنایع د خبر حدیث کې داسې راځي خیر خلال الصائم خلال د روزدار دپاره هغه سواک ده. نو سواک مطلقا راغلی کله دا فرق شته پکې چې سیابندي مسواک به وي او یا به نه وي. او بل مسلمانانو ورونو د موږ حنفي علما یو بل ټکی هم ذکر کوي د مسواک دپاره. په مسواک کې شرط دا د علما وایي چې دا به د ترخو ونو نوي. علامه بدرالدین العیني د ابو داود په شرح اول جول 144 صفحه کې لیکي ويستحب ان يكون السواك من شجر مر باید مسواک لونی ترخی نوي. اول خدا دا چې ان يكون من شجر الاراك د اراک د ونی نه که بیا اراک نه فمن اشجار المره د ترخو نه بوي. نو خو ګوره دلته ټول علما د مسواک په اړه دغه خبر کوي چې مسواک به د ترخی ونی نه وي. نو چې بیا روزه کې که مکروه وایي نو ولې فقهاو دغه مطلق په خپل اطلاق پرېښود ولې تقیید نه کو. او امام بخاري رحمه الله هم په خپل کتاب کې باب کې ښودلی. امام بخاري او عنوان کړي په خپل کتاب په کتاب الصوم کې باب السواک الرطب والیابس. او امام بخاري له دې باب نه مخکې یو بل باب ږدي او هغه باب کې د علامه ابن سیرین نه حدیث نقل کوي. ابن سیرین وی لا بأس بالسواک الرطب تازه او هغه مسواک چې خوند لري نو هغه په روزه کې پروا نه کوي. چا ورته ویلې له طعم نو دا خو خوند لري کنه. قال فالما له طعم نو بم خوند لري وانت تمزمز به نو ته خو په هغه باندې هغه د مسواک وبم خوند لري ته مزمزه ور باندې کوي نو باید بیا هغه مونږ کې. نو لنډې دا چې دا صرف د مالکیانو مذهب ده. دغه مسواک چې خوند لري یا تریخ خوند لري یا خوږ او چې په دې مسواک مکروه بری هغه د مالکیانو مذهب ده. د موږ د احناف په مذهب باندې بالکل دغه مسواک مکروه نه ده. ترمذی کې امام ترمذی وایي چې کله باب کدي د سواک د مسواک لپاره په روزه کې هلته وایي ان بعض اهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب. عبد الرحمن مبارک پوری لاندې لیکي په تحفة الاحوزي کې كالمالكية والشعبي فإنهم كرهوا للصائم الاستياك بالسواك الرطب لما فيه من طعم ځکه وایي په دې کې خوند وي. نو دې نه معلومیږي چې مسواک اما الرطب الاخضر فلا بأس به د احناف په مذهب هېڅ پروا نه کوي. نو تازه خرما مسواک خو خامخا خوند لري. او بل دا ده چې په مسواک کې هلته موږ یوه خبر کوو چې هغه به من اشجار المر وي. نو دغه د عاجز تحقیق و الله پاک دې وکړي چې زه حق ته پکې رسېدلی یم. فيحدث الله بعد ذلك امره یعنی روزه نه پې ماتیږي او نه مکروه کیږي. اخوکم فی الله عبد الحمید الحماسی الکابلی الدیوبندی الحنفی.